الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله مولانا العظيم تلك الرسل دا ټول رسولان فضلنا فضیلت ورکړې دې مونږ بعضهم على بعض زنو تا د اغینا و زنو باندې منهم بعض د اغینا من اغسوک دی کلم الله چا سره چې خبرې کړې وي الله تعالی ورفع او اوچت کړل الله تعالی بعضهم بعض د اغی درجات په درجو وآتینا او ورکړې دې مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تا البینات معجزې وأیدناه او مدد وکړه مونږه داغه بروح القدس فروح القدس سرا ولو شاء الله او کچره غختله الله تعالی مقتتل الذين نو په خپل میانس کې با نه جنگیدل هغه خلک من بعدهم چې دا غینا پس من بعد پس دا غینا ما جاءتهم چراغل البغیتا البینات دلیلنا روخانا ولكن اختلفوا او لیکن اختلاف وکړه غي فمنهم فزند غینا من اغ خلق دی آمنا چې ایمان راوړو ومنهم او بعض دا غینا من اغ کسان دی کفر چې کفر وکړو ولو شاء الله او کچره غختله الله تعالی مقتتلوا نو په خپل میانس کې با نه جنگیدل ولكن الله لیکن الله تعالی يفعل کای ما يريد سچ غواړي درېمې سپاره لومبنه آیت کریمه ده د دې آیت نه وړاندې د بنی اسرائیل مختلف واقعات الله جل جلاله بیان کړل هغه خپل پیغمبرانو سره چې کوم ناروا سلوک کړو دا غي تفصیل مونږ وې موسی علیہ السلام ته دا غي کم مقتدیانو دا غي امتیانو هغه ورته وایي چې مونږه تر هغه پورې ایمان نه راوړو تر څو چې مونږه الله رب العزت سامنے نه لیدل مخامخ نه لیدل بیا یو ځای کې ورته دا وایي کله چې یو علاقې نه تیر شو نو هغه ورته وایي چې دا خلک د بوتانو عبادت کوي دغه شانتي بوتان مونږ له هم جوړ کړ چې هغه ته مونږه سجده وکړو موسی علیہ السلام چې لاړ کوه تور تا نو سلوی اختر دې پس چې کله واپسی وشو دا خلک په شرک کې مبتلا
سامری جادوګر ولا یو سخی جوړ کړی او دی د هغې عبادت شروع کړ. موسی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسول. بیا عیسی علیه السلام راغی، اخیری بنی اسرائیل کې پیغمبر، نو د خود د هغې خو د قتل منصوبه جوړه او خو الله رب العزت ژوندی اسمان ته اوچت کړ او د دی نه یې بچ کړ. د دې نه منځ کې حضرت شموئیل علیه السلام ته دی ووایي زموږ دپاره بادشاه مقرر کا، امیر مقرر کا. طالوت امیر والا مقرر کړ، بیا یې په هغه باندې اعتراضات کول. نو په دې آیت کې نبی علیه السلام ته تسلی ورکړی شوې ده چې ای زما محبوبه که ستا امت تا سره داسې کوي، ستا خبره نه مني یا ستا خبرو باندې اعتراضات کوي یا تا داسې تکلیف رسوي، داسې نوې خبره نه ده. تا نه وړاندې څومره پیغمبران تیر شوي دي، هغې ټولو سره د دې امتیانو هم دغه شانتې رویه وه. نوح علیه السلام نه واخلي تر عیسی علیه السلام پورې هر پیغمبر ته خپل امت تکلیف رسولی. ډېر کم خلک داسې وو چې هغوی په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی، د هغه مرسته یې کړې ده، د هغه خبره باندې 100% عمل کړی. یعنې اکثریت هغه و چا چې د خپلو پیغمبرانو لاره کې رکاوټونه اچولي. نو ځکه د دې پیغمبرانو دا واقعات مونږ تاسو ته د دې لپاره واورو چې تاسو ته تسلی ملاوه شي او ستاسو بیا چې مخې ته د دین کار کوونکي کوم وارثان را روان دي هغوی ته هم تسلی ملاوه شي چې د دین کار کله هم کوئی رکاوټ به خامخا راسي، تکلیف به درته خامخا راسي. که چېرې انسان ته د دین په کار کې تکلیف نه رارسي، نه دې مطلب دا دی چې د ده دا کار صحیح نه دی، د ده کار کې کمی دی. څوک به پرې د کفر فتوا وکړي، څوک به ورته بدې ردې وایي، څوک به ورته لاره کې رکاوټونه اچي، څوک به د هغه په کار کې رکاوټ او مشکلات پیدا کړي. څه نه څه تکلیف به ده ته رسوي، نور څه نه نو ذهني تکلیف به ورته خامخا رسوي. دا کېدی نه شي چې یو عالم کار کوي، یو دینداره کار کوي او هغه ته تکلیف نه رسي. د هغه ظاهر ته مه ګورئ، هغه ظاهرا ډېر خوشحاله، ډېر صفا سوتره او ډېر مطمئن به درته ښکاري، خو هغه ته چې څه رارسي، کوم تکلیفونه هغه ته رارسي د دین په کار کې، هغه د دې د دین کار یو حصه ده. دا د پیغمبرانو یو سنت او طریقه ده، د هغې امت د طرف نه خامخا هغې ته څه نه څه رکاوټ رسېدلی. بیا دا چې کوم ټول پیغمبران تیر شوي دي، آیا دا ټول پیغمبران بالکل په درجو کې برابر وو؟ نو دې آیت کې الله تعالی دا وایي چې نه، دا داسې نه. څنګه چې ډاکټرانو کې مونږ ګورو دا لوی ډاکټر دی، دا وړوکی دی، دا کمپاوډر، دغه شانتې عالمانو کې مونږ ګورو دا شیخ الاسلام دی، دا شیخ الحدیث دی، دا اوچت عالم دی، دا مفتی دی، دا محلي او امام دی. دغه شانتې پیغمبران د نبوت په لحاظ سره خو ټول برابر دي، خو هغې کې بیا فرق مراتب الله رب العزت مرتبو کې درجو کې لکه ټولو کې اوچته مرتبه زموږ او ستاسو د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بیا دی نه بعد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام، بیا هغې نه بعد حضرت موسی کلیم الله، بیا حضرت عیسی روح الله. دې ترتیب سره الله رب العزت دا مرتبه ایښي دي او دې 1,24,000 انبیاو کې بیا 313 کم رسولان دي، د هغې مرتبه د ټولو پیغمبرانو نه اوچته ده. الله تعالی وایي دې کې بعضې هغه دي من کلم الله، چا سره چې الله تعالی کلام کړی دی، خبرې کړې، دا ډېره اوچته مرتبه ده. دا څوک و؟ حضرت موسی علیه السلام. کوه طور باندې مطلب تاکي به الله رب العزت خپل آواز دی ته واوري، په خپل آواز کې به یې دې سره خبرې کوي. دا یو لوی پیغمبر او لوی مرتبه والا او درجه والا پیغمبر او رسول تیر شوی. دا شان بیا د یو بل پیغمبر تذکره وشو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، حضرت عیسی علیه السلام. دا داسې پیغمبر و یو خو الله تعالی بغیر پلاره پیدا کړ. دویمه خبره دا ده چې په وړوکوالي کې کله قوم چې د دوی په مور باندې الزام ولګو، نو دوی ورسره کلام وکړه، خبرې وکړې او دوی وی چې زه د الله پیغمبر یم او ما ته الله رب العزت معجزات راکوي او انجیل په شان دی یو لوی کتاب پرا مال راکوي. نو دا حضرت عیسی علیه السلام و ایدناه بروح
الله تعالی د دې مدد کړو او جبرئیل علیه السلام روح القدس ویل شي حضرت جبرئیل علیه السلام بیا دینه بعد الله تعالی یو عام قانون او قاعده بیان کړی دا هغه دا چې دنیا کې الله رب العزت چا باندې جبر او ظلم نه کوي زبردستی چا باندې دین اسلام نه دی قبول کړي بلکې هر یو کس له اختیار ورکړي کچره الله رب العزت غوښته آدم علیه السلام په توحید باندې قائم وو هغه ټول اولادونه په توحید باندې ولاړ هیڅ چا به هم اختلاف نه کو یو بل سره نه جګړه قتل او قتال به نه کو بلکې ټول به یوې کلمې او الله تعالی ته دا منظور نه و بلکې الله تعالی ازمیخت او امتحان وغوښته اوس مونږه کې هر یو کس دې باندې پوهیږو اذان وشو اوس که زه راځم جومات ته مونځ دپاره هم زما اختیار دی او که زه پاتې شم هم زما اختیار څوک ما باندې زبردستی نشي کولی دا نه چې فرښته راپسې چې هله مونځ له ځه دا الله رب العزت اختیار انسان له ورکړی دی لیبلوکم چې ستاسو ازمیښت نو الله تعالی حکم کوي فاستبقوا الخیرات د دې اختیار نه ښه فایده اوچته کوي او خیرات یعنی ښه کارونو کې نیک اعمالو کې د یو بل نه مخکې او وړاندې وځي فمنهم من آمن ومنهم من کفر بعضو ایمان راوړ بعضو کفر نبی علیہ السلام خو ټولو له دعوت ورکړ چې اسلام او ایمان قبول کړي ترې مخالفت وکړ او بلال حبشي ومنه ابو جهل انکار وکړ ابو بکر صدیق اقرار وکړ او د ټولو انسانانو د انبیاو نه بعد ټولو کې بهترین انسان هغه شمیرل شي افضل البشر بعد الانبیاء ټولو انبیاو نه بعد کله چې مقام او مرتبه ده هغه د ابو بکر صدیق دا اختیار هغه خپل اختیار صحیح استعمال ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل الله تعالی کا وخته دا جهاد بنو قتال بنو دا الله رب العزت چې مسلمان ته حکم کړی دی چې د کافر خلاف جهاد وکړي چې ټول په یوې کلمې بیا هو د جهاد ضرورت یا هو ټول مسلمانان والله رب العزت دا نه غوښتل بلکې ولكن الله يفعل ما يريد الله تعالی په خپل فیصلو کې آزاد دی الله تعالی دا غوښتل چې دا ټول انسانان زه پیدا کم او بیا دی له اختیار ورکم دی کې چې کوم نیک عمل کوونکي او ایمان والی هغوی له بیا زه د جنت په صورت کې خپل رضا او انعام ورکم او چې څوک د دې مخالفت کوي پیغمبرانو لاره یې پرېښوده زما احکامات یې پرېښودل بیا هغوی له زه سزا ورکم د جهنم په صورت کې نو په دې آیت کریمه کې الله رب العزت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي تلک الرسل دا ټول رسولان دي فضلنا فضیلت ورکړې دې مونږ بعضهم بعض له د هغوی علی بعض په بعض نورو باندې منهم بعض د هغوی من هغه څوک دي کلم الله چا سره چې خبرې کړې وي الله تعالی ورفع او اوچت کړل الله تعالی بعضهم بعض د هغوی درجات په درجو کې وآتینا او ورکړې وې مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات معجزې وأیدناه او مدد وکړه مونږ داغه بروح القدس بروح القدس سرا ولو شاء الله او کچره خوخه وې د الله مقتتلا نو خپل مینس کې ونه جنگیدل الذين اغا خلق من بعدهم چې د اغین پسو من بعد پس دا غینا ما جاءتهم چراغ للباغیتا البینات دلیلنا
ولكن اختلفوا لیکن هغوی اختلاف وکړو فمنهم پس بعضې د هغوی نه من هغه خلک دي آمنا چې ایمان یې راوړو ومنهم او ځینې د هغوی نه من هغه کسان دي کفر چې کفر یې وکړو ولو شاء الله او که چرې غوښتلی الله تعالی مقتتلو نو خپل منځ کې به نه جنګېدل ولکن الله لیکن الله تعالی یفعل کوي ما یرید څه چې هغه غواړي وما توفیقي الا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك